هلمند والي د پوهنې سرپرست وزیر سره وکتل. دا کتنه په داسې حال کې ترسره شوه چې پر مهال د هلمند د پوهنې ریاست رئیس مولوي محمد یواز انصاري او شمېر نور مسؤلینو حضور درلود. د هلمند ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض وویل چې په دې کتنه کې د هلمند د مدارسو او ښوونځیو پر عمومي وضعیت، د پوهنې ریاست پر لاسته راوړنو، فعالیتونو، راتلونکو پلانونو، د مرکز او ولسوالیو په کچه د مدارسو او ښوونځیو پر اداري او تدریسي چارو، علمي بهیر پیاوړتیا، د ولس د بچیانو په ښه روزنه پالنه او د معارف اړوند پر بېلابېلو موضوعاتو بحث او خبرې وشوې. په دې کتنه کې د هلمند د مدارسو او ښوونځیو پر عمومي وضعیت، د پوهنې ریاست پر لاسته راوړنو، فعالیتونو، راتلونکو پلانونو، د مرکز او ولسوالیو په کچه د مدارسو او ښوونځیو پر اداري او تدریسي چارو، علمي بهیر پیاوړتیا، د ولس د بچیانو پر ښه روزنه او پالنه او د معارف اړوند پر بېلابېلو موضوعاتو بحث او خبرې وشوې. هلمند والي د پوهنې وزارت څخه مننه وکړه چې هلمند ته یې زیاته پاملرنه کړې او د دې ولایت د پوهنیزو بنسټونو، تشکیلاتو او نور اړونده برخو زیاتولو کې همکاري کړې ده. نوموړي د هلمند پوهنې ریاست د مسؤلینو خدمات د ستاینې وړ وګڼل او هغوی ته د لا ښه خدمت کولو د توفیق هیله وکړه. د پوهنې وزیر شیخ الحدیث مولوي حبیب الله غا ډاډ څرګند کړ چې د امکان تر حده به د پوهنې برخه کې خپل هیڅ راز همکاري ونه درېغوي. هغه په دې برخه کې د ولایت مقام د لا زیاتې پاملرنې هیله څرګنده او پر ګڼو همکاریو ټینګار وشو.